دا د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ ګودران سیمه ده چې د وروستیو رښتونو له امله یې د سیند د اوبه سطحه لوړه شوې او ګڼ شمېر کورونه او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي دي. د سیمې اوسیدونکو په وینا بیړنۍ مرستې ورسره شوې او د پاتې ستونزو د حل غوښتنه کوي. مرستې پرون ورسېدلې دي، تاسو سره زیاتره لکه خیمه د شان رسېدلې دي، سره ټول تخریب کړي دي، سره زیاتره ځکه زراعتي د مشکلات سره چې دلته استنادي دیوال وسی سره دې طرف ته وغه طرف ته خاص ځکه به هم تر نه پامن سي دا خو کورونه به هم تر نه پامن سي. دا وادي صاحب راغلی مونږ ته داسې وویل چې د استنادي دیوال تاسو ته ګورم زمونږ دا کورونه او دا شی بیخي وران دي، ماجت هم له اوبو نه ډک دی، زندګي مونږ ته نه ده پاتې. دا تاسو په سترګو لیدلی حال هم تاسې ولید خپله. د ګودران سیمې څخه د لیدو پر مهال د میدان وردګ ولایت مسؤلینو وویل لومړنۍ مرستې مو ورته رسولې او کوښښ کوو چې پاتې ستونزو ته یې هم رسېدنه وکړو. هغه سیل خپل مسیر بدل کړی د دغه کورونو ټولو ته ضرر رسولی، نو زموږ هدف او مقصد دا ده چې دغه چاته تاوان رسېدلی کورونه یې خراب سوي دوی سره عاجله مرسته وکړو او پرون مو هم مرسته ورسره کړې. انشاءالله د خیمو او د ظروفو ترتیب مو ورته کړی چې د اوبو په کمښت سره زموږ دوی سره دا وعده ده چې انشاءالله په راتلونکي به موږ چې څومره امکانات د موږ په لاس کې وي حتی مؤسساتو سره موږ خبره کوو چې دوی ته په زور یعنې داسې اندازتن 1000 متره دیوال چې د دوی دغه زراعتي مځکې او باغونه وساتلی سي له اوبو څخه. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم د میدان وردګ ولایت په د امیرداد ولسوالۍ تنګي سیدانو سیمه کې اوبه کرنیزو ځمکو ته پورته شوې وې.